ځواکونه د هېواد باران ویجاړ افغانستان ودان کړي ودان ودان کړي ودان ودان کړي ودان میدان د قربانۍ ته راوتلي دي ځوانان ودان کړي ودان. د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو بیا هم زما سلامونه ومنئ. نن خوشبختانه د کونړونو محترم ولی مولوي صاحب احمد طه د کونړ د اړوند ادارو د مسؤلینو په ملتیا دغه فرضي کرښې ته راغلی. دا زموږ د ډیورن فرضي کرښه ده، اخوا د پښتونخوا سیمې دي او دلته دغه د بینشۍ په نامه ساحه ده. دا چې والي صاحب دلته د څه هدف لپاره سفر کړی دی، د دوی د سفر موخه څه ده؟ شیخ صاحب محترم، په دغه واورو یخنۍ کې تاسې سفر کړی دی، دغه د پولونو لیدنه ستاسې په نظر نن سبا کې څومره مهمه ده او دلته میشت دغه زموږ او ستاسو سرتیرو ځواکونو ته مو سپارښتنې څه وي؟ محترمه، موږ سفر خو د دانګام ولسوالۍ د ولسونو سره ملاقات او ورسره په ضمن کې د بینشۍ په کنډو هلته د سرحدي ځواکونو لیدنه کتنه مطلب و چې هغوی ته اطمینان ورکو او ډاډ ورکو او په سرحد کې چې څومره ملګري اوسیږي د لوی سرحدي کنډکونه دي ټولۍ دي او په دا یخ شپې او ورځې تېروي، نو موږ د هغوی د اطمینان لپاره د بینشۍ کنډو ته رالو چې هغوی سره ملاقات وکړو، هغوی ته اطمینان ورکړو. شیخ صاحب محترم، زموږ او ستاسو دغه نظامي ځواکونه دلته څومره مجهز دي، دغه کوم ځای کې دوی اوسیږي، دغه پوستې څومره قوي دي او تاسو د دوی د هېواد څخه د دفاع څومره مطمئن یاستئ؟ الحمدلله موږ مطمئن یو. زموږ د وای سرحدي ځواکونه کنډکونه ټولۍ دا په ثقیله او په خفیفه اسلحو باندې سمبال دي، کوم کمښت نه لري او کوم شیان چې ورته کم دي لکه نظامي مهمات هغه د قل اردو دی طرفه مکمل اکمالیږي او مجهز دي، انشاءالله هیڅ مشکل نه لري او د خپلې خاورې نه په کلکه سره دفاع کوي او انشاءالله تر څو پورې چې دوی مطمئن دي او په خپلو پوستو کې په ټولۍ کې ناست وي د خپلې خاورې نه په کلکه دفاع کوي. شیخ صاحب، دوی څه اړتیاوې ضرورتونه لري ستاسو په نظر، هغوی ته ستاسو ډاډ څه دی؟ انشاءالله هغه به څنګه شي؟ هغه موږ خبره کړې ده انشاءالله. قل اردو خپل ځواکونو ته خپل کنډکونو ته ټولۍ ته کلکه متوجه ده، هر قسم تجهیزات ورته برابروي، امکانات ورته برابروي او انشاءالله څه مشکل نه لري. په موجوده وخت کې د اسلامي امارت هغه د ګاونډیتوب ډاډګیرنه څه ده زموږ او ستاسو ګاونډیانو هېوادونو ته؟ موږ پخوا په دوحه کې چې کوم لاسلیک شوی ده هلته مو خپلو ګاونډیانو ته اطمینان ورکړی ده چې د افغانستان خاوره به د بل چا په ضد باندې نه استعمالېږي او نه چاته اجازه ورکوو چې د هغوی په ضد باندې استعمال شي. موږ په ښه ګاونډیتوب باندې تر هر چا نه ښه تعامل کوو او ښه پوهېږو او ګاونډیتوب ته احترام لرو. باید چې ګاونډیانو په تشویق کې نه شي، متقابل احترام وکړي. په خپله د افغانستان اوسني ځواکونه چې د اسلامي امارت د چتر لاندې هغوی د هېواد او د خپل دین خدمت کوي، څومره ډاډه یاستئ چې واقعا د خپل هېواد د دفاع وړتیا لري؟ 14 کلن جهاد او دغه د 1 کلن جهاد اشغال په مقابل کې د ټولو هدف او مطلب دغه وګڼه چې موږ په افغانستان کې اسلامي نظام، بیا اسلامي حاکمیت او ملي امنیت او ملي حریت او ملي استقلال راولو او د خپلې خاورې نه داسې لویشت په لویشت دفاع وکړو. شیخ صاحب، الله دې عزتمن لره ډېره مننه چې په دغه یخنۍ کې واورو ته هم سفر کړی او دلته هم د میشتو سرحدي ځواکونو نه لیدنه وکړه. تاسو ته په خپلو چارو کې بریالیتوبونه غواړو. ډېره مننه. الله پاک دې اجر خوشرنګ د سپینو تورو یې مات کړی دی جهان ودان کړي ودان ودان کړي ودان ودان کړي ودان ځواکونه د هېواد باران ویجاړ افغانستان ودان. د ملي ټلویزیون قدرمنو کتونکو، لکه څنګه چې تاسې خبر یاستئ، دغه کومه ساحه کې چې موږ ولاړ یو دا زموږ د ډیورن فرضي کرښه ده، دغه زموږ خاوره ده او اخوا بیا د ډیورن کرښې اخوا زموږ د پښتونخوا نورې بېلابېلې سیمې دي. مشران راغلي دي، د دوی د سفر په اړه به دوی سره خبرې اترې وکړو. زما تر څنګ د کونړ ولایت مرستیال والي دلته تشریف لري. مولوي صاحب، ستړي مه شئ، سرحد نه مو لیدنه وکړه یا د فرضي کرښې نه، هدف مو څه و؟ لله الحمد، موږ د خپلو سرحدي ځواکونو ته د تسلۍ او د ډاډ ورکولو هدف او د خپلو ګاونډیانو سره د ښو اړیکو او هغې ته هم د امن ډاډ ورکولو چې موږ ټولو هر څومره ملکونو سره چې زموږ سرحدونه تړلي دي هغو ټولو ته موږ د خپل طرف نه ډاډ ورکوو چې زموږ د طرف نه د هغې ډاډمن اوسیږي
او موږ د خپل ملت او خپل ولس ته د امن غوښتونکي یو چې د شرعي نظام سره امن دا لازم او ملزوم دی. نو دا په اول کې ټولې دنیا ته موږ ویلي دي، زموږ مشرانو ډاډ ورکړی دی او وعدې کړي دي چې زموږ د طرف نه به د هیچا ملت او د هیچا ملک ته ګواښ نه متوجه. ابو شیخ صاحب، ستاسو د کونړ اوسیدونکي یاستئ، دغه د منطقو د خلکو ستونزې مشکلات درته معلومیږي. د انګام کې څومره ولسونه اوسیږي، د اسلامي امارت سره همکاري څنګه ده، او د دې خلکو نن سبا کې اړتیاوې څه دي؟ الحمدلله موږ خو د کونړ ولایت بیا خاص کر د انګام ولسوالۍ ولسونه په هر وخت کې د امارت اسلامي سره اوږه په اوږه ودرېدلي دي او د اسلامي نظام نه ملاتړ کړی دی. هغه ټول دنیا ته ظاهر دی. امارت هم د هغې سره په خپلو برخو کې هغه همکاري اعلان کړله، لکه نن چې زموږ د کونړ محترم والي صاحب د انګام ولسوالۍ ته د یو پله د افتتاح په خاطر باندې سفر درلوده. نو ولس ته موږ ډاډ ورکوو چې امارت به ستاسو سره په هره برخه کې انشاءالله همکاري. مننه مهندس محترم، مهرباني. زړونه د هیواد باران ویجاړ افغانستان، وطن پری وطن، وطن پری وطن، وطن پری وطن، میدان د قربانۍ ته راوتلي دي ځوانان، وطن پری وطن، وطن. دلته را سره خوشبختانه د کونړ ولایت د استخباراتو رئیس محترم مولوي صاحب حذیفه تشریف لري. دا چې زموږ نظامی ځواکونه څومره د هیواد د دفاع وړتیا لري او دغه ډول فرضي کرښو کې زموږ قوتونه څومره په قوت باندې د خپل هیواد ساتنه کوي، په همدې تړاو به له محترم مولوي صاحب حذیفه سره وغږیږو. مولوي صاحب، تاسو هم دغه فرضي کرښې ته سفر کړی دی، څومره ډاډه یاستئ چې زموږ ستاسې نظامي ځواکونه د خپل هیواد نه د دفاع وړتیا لري؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على هذا. موږ په دې باندې خوشحال یو کله چې امارات اسلامي حاکم شوی دی. دا څومره سرحدي پولې چې نور هیوادونو سره هم لري او زموږ مشران چې د نور ملکونو سره کوم تعهد کړی دی چې موږ به زموږ د افغانستان خاوره به د چا خلاف نه استعمالیږي. الحمدلله موږ وعدې ته او هغه ژمنې ته ولاړ یو او د هغې کلکه دفاع کوو. الحمدلله په هر سرحد کې مو امنیتي ځواکونه شتون لري. دلته الحمدلله سرحدي ځواکونه شتون لري، په هر څه باندې سنبال دي او د خپل وطن دفاع کوي. او موږ خپل ولس او بالخصوص د انګام د کوم سرحد ته چې راغلي نو دې ولس ته ډاډ او اطمینان ورکوو په عموم کې ټول افغانستان ته، چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د چا په خلاف استعمال کو او یا افغانستان خاورې ته څوک راشي د افغانستان د تخریب هغه اراده لري، هیڅ چاته به اجازه ورنکړو. مولوي صاحب، په خپلو ځواکونو په وړتیا، مهارتونو او د هیواد نه په دفاع باندې څومره تاسې باوري یاست؟ الحمدلله 100% کې باوري هر قسمه امنیتي ځواکونه چې دي، سرحدي ځواکونه ټول الحمدلله د خپل هیواد دفاع ته ژمن دي او کلک ورته ولاړ دي. درنو لیدونکو، لکه څرنګه چې مو وویل، د کونړ له والي سره دغه ولایت ټوله رهبري دغه فرضي کرښې ته راغلې ده. د دانګام ولسوالۍ دغه ساحې پورې بینشۍ دغه فرضي کرښې پورې چې کوم سړک راغځېدلی دی تر ډېره خام دی، په ځینو ځینو برخو کې تنګ دی. نو خوشبختانه د کونړ د ټولګټو چارو رئیس محترم قاري صاحب قدرت الله معاذ هم دلته تشریف لري. د دوی سره به خبرې وکړو. قاري صاحب محترم، سړکونه مو ولیدل، څه اطمینان ورکوي دغه سړکونه چې زموږ ستاسو ترو ته غځېدلي دي، ټول وران ویجاړ دي؟ کونړ کې تر اوسه څومره سړکونو باندې کار شوی دی او د موجودات کوم سړک باندې تاسو رال دا مو کته څه ډاډ ورکوي چې د دې د ترمیم او بیرول لپاره څه تاسو کوي؟ ملنګ صاحب، السلام علیکم. دا ډیر خوښ او خوشحال یم چې د ولایت د ټولې رهبرۍ سره په ملتیا دغه موقع ته مسافر وشو او واقعا چې سړک ستونزې لري. زه به ذکر کړم چې د عمومي سړک د عمومي شاهرا چې نورستان او کونړ سره په وصل دي، د عمومي سړک تر دې پورې دا 15 کیلومتره سړک لرو موږ، چې 14 کیلومتره سړک پوخ دی او دا باقي خامه سړک دی. نو ستونزې لري او په دغه هدف مسافر هم کړی دی ترڅو د ولایت رهبري او زموږ خپل رهبري او وزارت مقام هغې را سره کومک وکړي
او تر څو دغه د سړک ستونزې مکمل ورحل کو ان شاء الله او پام کې لرو چې دا مشکلات حل کړو. نو تاسو اوس د لوړ پوړو چارواکو نه څه غوښتنه کوئ چې دغه د سړک د جوړولو په برخه کې تاسو سره څه همکاري وکړي؟ نو د ټولو رهبرۍ نه مو دا غوښتنه ده چې دې کې موږ سره خامخا لازم همکاري وکړي تر څو د میشتو ولسونو ستونزې هم حل شي او دا عمومي لار ده دا هم ښایسته ډول مانه جوړه شي. خالد صاحب ډېره مننه تشکر والسلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو کتونکو بیا هم ښې چارې دانګام ولسوالۍ ډېره پرنفوسه دره ده ولسوالي ده او مختلفې درې لري. دا د ډیورن فرضي کرښه هم ده او طبعا دلته په دې غرونو رغونو کې زموږ ډېر خلک اوسېږي. د هغوی تعلیم او تربیې دپاره څه په پام کې دي؟ نو د دغه سفر په برخه کې دلته زموږ سره د کونړ د پوهنې محترم رئیس محب الله حیدري هم تشریف لري دا چې دوی په دغه دره یا دغه ولسوالۍ کې د تعلیم او تربیې دپاره څه په پام کې لري. دوی سره به خبرې اترې وکړو. حیدري صاحب دانګام کې طبعا ډېر نوی نسل لرو، د هغوی د تعلیم او تربیې برخه څنګه د مکاتب لري، ښوونځي لري که نه لري او ستاسو راتلونکي پلان ورته څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله دا یو سرحدي ولسوالي ده، ډېر ښوونځي لري، ډېر تعلیمي ادارې لري الحمدلله. دغه اوس چې موږ کوم ځای کې ولاړ یو دغه هغه فرضي کرښه ده. موږ دلته چې رالو هم کتل زموږ هغه سرحدي ځواکونه ازمریان هغې ولاړو، موږ ډېر خوشحاله شو. زموږ امن الحمدلله برابر دی. کله چې امن برابر وي نو بیا زموږ تعلیمي ډګر ډېر پرمختګ کوي. نو الحمدلله د دانګام ولسوالي یوازې دا نه ټول کونړ دپاره ډېر ښه کارونه موږ کړي. بیا بالخصوص دغه شانتې سرحدي سیمې لکه څنګه چې دا ده دغه کې موږ هغه محلي صنفونه جوړ کړي دي چې یو صنف کې تقریبا د 20 نه د 13 پورې شاګردان یا ځینې ځای کې اکثر شاګردان زیاتې موږ د صنف کې لږ زیات هم کو 15 پورې نو دغه محلي صنفونه موږ فعال کړي دي. زمونږ الحمدلله ډېر ښه ښوونځي لري. یعنې یو خو د ولسوالۍ مرکزي ساحې دا ډول سیمې خو بیا فرضي کرښه ده، دغه طبعا غرنۍ دره ده او د مرکزیت نه ډېر لرې واقع ده. د دوی دپاره د درس او تعلیم د اولادونو دپاره څه شوي دلته؟ الحمدلله ډېر څه شوي. یو خو دغه زمونږ د کلي په کلي باندې صنف جوړ کړی دی چې هغه موږ سره د مؤسساتو د خوا نه همکاري شوې ده، د ډېرو مؤسساتو د خوا نه محلي صنفونه هم جوړ کړي. په هر کلي کې صنف جوړ کړی. داسې یو کلی به نه وي چې هغه دغه کلي ماشومان بې تعلیمه پاتې شي. یعنې ټول د تعلیم او تربیې نه برخمن دي الحمدلله. د دې نه علاوه موږ ته د معارف د وزارت د خوا نه د امارت اسلامي د مشرانو د شفقت له مخې موږ ته د کلیوالي مدرسو اجازه شوې ده. هغه کلیوالي مدرسې موږ فعالو هم دغه سرحدي سیمو کې. الحمدلله زموږ د امارت اسلامي مشرانو د تعلیم برخې ته ډېره زیاته توجه کړې ده او ډېر مطمئن دي. خپل ولس ته هم ډېر اطمینان ورکوو. په خپلو چارو کې بریالي اوسئ. مننه. خوش رنگ د سپینو تورو یې مات کړی دی جهان. وطن پری وطن، وطن پری وطن، وطن پری وطن، ځواکونه د هېواد. درنو لیدونکو بیا هم زما سلامونه او پیرزوینې ومنئ. د کونړ ولایتي چارواکو د ډیورن فرضي کرښې نه لیدنه وکړه، هلته سرتیري ولیدل او هغوی خپلو دفاعي مسایلو ته متوجه کړه. دانګام ولسوالۍ په مرکز یا ولسوالۍ په مقام کې ځینې سپین ږیري راټول شوي دي، دلته غونډه لري. طبعا دغه قومي خلک به یو څه غوښتنې لري، نو د دوی سره به هم خبرې اترې وکړو. مشره ستا نوم څه دی؟ زما نوم قریب الله، د دانګام ولسوالۍ د ډیرۍ د کلي اوسېدونکی. څنګه راټول شوی یاست ولسوالۍ مقام ته؟ سپین ږیري دي ډېر زیات ښکاري. دا محترم د والي صاحب راغلی و، د دې استقبال له راوتي و، موږ چې د دې څه ولید کاته وکړو. څه ستونزې دلته به شته؟ څه غوښتنې لرئ تاسې؟ موږ دا غوښتنې لرو چې زموږ د عمل چې کوم دی نو دا تیر وخت د پاکستان د ګولو د لاس او د راکټي بریدونو د لاس او مالونه په غرونو کې خلک نشي ساتلی. د پاکستان د دې پوز د ګولو د لاسه لکه ډېر غټ تکلیفونه زموږ د ملک ته رسېدلي. موږ د والي صاحب نه دا غواړو چې زموږ د دانګام ولسوالۍ ته چې کوم د ترقیاتي کارونه کېږي په دې کې زموږ سره ډېره مرسته وکړي. تاسو څه ستونزې نه دلته لکه څه چې شی وړاندې څه اړتیا ده؟ سړکونو ستونزې دي، سړکونه هم ګډوډ دي، پولونه نشته په خوړونو باندې، نور اقتصادي حالت د خلکو خراب دی، غواګانې ته مرضونو وجلي دي، لکه د هر قسمه تکلیف لرو زموږ د خلک. داسې تکلیف نشته چې زموږ په دې خلکو تیر شوی نه دی. بس ستاسو د مشران چې دي دلته د امارت د ځواکونو سره څومره همکار یاست د امنیت په تامین کې؟
ان شاء الله موږ د امارت د اسلامي امارت زموږ ملک ته راغلی زموږ خلک په دې باندې ډېر زیات خوشحاله دي چې یو خو اسلامي قانون رالی بل د ډاډوز په ملک کې ورک شو بالکل امنیت دی او موږ ان شاء الله تعالی د خپله وسه پورې د اسلامي امارت سره ملاتړ کوو ملاتړ یو او غوښتنه هم څه ده غوښتنه زموږ دا ده چې زموږ د ملک ترقیاتي کارونه وشي او بس دا زموږ ملک ترقي وکړي د دانګام ولسوالي پس پاتې ولسوالي ده لکه په خوړونو پولونه نشته دی یعنې د بیا رغونې کارونو ته اړتیا بیا رغونو کارونو ته اړتیا ده لکه کلینیکونو ته دوايانې راډېرې کړي او دغه زموږ په دې ملک کې دا سرحد دی لکه دا زموږ دا ملي پولیس دا خلک زیات کړي هر شي ته اړتیا ده نو په دې ډاکټر جان ټولې غوښتنې معمولي شي او زموږ مشران ستاسو ستونزو حل ته توجه وکړي ډېره زیاته مننه قدرمنو کتونکو د یو بل سپین ږیري او مشر سره به هم خبرې وکړو بابا جان ستاسو نوم څه دی زما نوم محیدین دی اشرف د دانګام اوسېدونکی دانګام اوسېدونکی وو ان شاء الله دانګام څو قومونه لري څو درې لري خلک یې ژوند یې څنګه ستاسو په نظر نو ان شاء الله دانګام خو قومونه مختلف دي ډېر دي او دریم ځان له درې دي ډېر مختلف درې دي او کلی دي کې ځان له ډېر زیات دي اوس نفوس پکې څونه دی ستاسو نفوس دغه مردمشماري او دغه نه ده شوی خو پته نه لګي څو درې لري درې یو اته درې لري غټې درې غرنۍ درې وي غرنۍ درې اته درې ژوند څنګه تیر شو شل کاله انقلاب او جګړه وه اوس ستاسو ستونزې څه وې او مشکلات هم څه اوس خو اسلامي امارت نظام اسلامي دی امنیت تامین شوی دی غوښتنه هم څه ده نو زمونږ شل کلنه داسې دوره وه چې بیامعتي وه او ستونزې ډېرې وي خفخانونه ډېر وو تکلیفونه ډېر وو زمونږ مکتبونه چې کوم دي زموږ ماشومان د ونو یخته سبقونه وایي مکتبونه مران دي تعمیرات یې نشته دغسې د ولسوالۍ تعمیرات هم په دغه شکل دي پلونه زموږ نشته دی او مطلب دا دی چې ټولو دغه ستونزې لکه کلینیکونه چې کوم دي دا باید چې په هره دره کې دا شاړې درې دي واورې کېږي سرحدي ولسوالي ده چې په هره دره کې ځان له کلینیک جوړ شي او دغه کلینیک فعالیت او دغه وشي ځکه چې الحمدلله اسلامي امارت راغلی دی او د هغې نه موږ غوښتنه او دغه کوو په نننۍ ورځ کې بیا والي صاحب هم راغلی دی معاون د والي هم راغلی دی مطلب نور ډېرو ارګانونو مشران راغلي نو زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د ولسوالۍ ته تر اوسه پورې څه نظر او دغه نه دی شوی چې اوس ډېر ښه نظر او دغه وشي توجه ورته وشي اوس به راته یوه خاطره داسې شل کاله خو جګړه وه دا ولسوالي به هم طبعا په جګړو کې ښکېل وه اوس دې داسې څه د ارامۍ احساس کړی څه احساس اوس کې نن سبا کې الحمدلله اوس بالکل ارامي ده او هېڅ نشته دی او غواړو چې امارت اسلامي یعنې ډېرې ستونزې او خبرې خدای حلال کړي دي او د امارت اسلامي د لاندې به ژوند او خبره کوو د دې به شکریه ادا کوو ملاتړ به کوو انشاءالله هر څه ستونزې دغه به الله حل کړي ډیره مننه بابا جان السلام علیکم درنو قدرمنو کتونکو د دانګام ولسوالۍ د یو ځوان سره به مو غږیږو دانګام د کونړ تر ټولو یوه سمسوره ولسوالي ده دلته ګڼ سیلانیان هم راځي د کونړ مختلفې سیمې یا خصوصا د دانګام مختلفې سیمې ګوري یعنې که ووایم چې د افغانستان د ټولو ولایتونو نه په دغه تیر پسرلي کې دلته خلک راغلي دي او دغه سیمه نو بېسارې ښکلاګانې لري د دې سیمې د ځوان سره به هم خبرې اترې وکړو چې دی څه نظر لري نوم دې څه دی ورور السلام علیکم زما نوم سید ولی پاچا دی د دانګام د ولسوالۍ اړوند ردوبندو د کلي اوسېدونکی یم ښه ډېره مننه پاچا صاحب د دانګام د ځوانانو په وضعیت راته وغږېږه ځوانان څه مصروفیتونه لري او ستاسې غوښتنه څه ده بسم الله الرحمن الرحیم ځوانان خو داسې دي چې اوس بېکاره دي مقصد په کورونو باندې ناست دي کار روزګار نشته دی او زموږ دانګام خو بیا هم د سرحدي ولسوالي ده غریبه ولسوالي ده ښکلا یې تاسې ولدله د اختر کې په جمعې په ورځو کې د لرې ځایونو سیلانیان راځي دلته چکر ته راځي خو هغه لازمه توجه چې دلته د هغه نشته دی مقصد پلونه نشته دی سړکونه هم خراب دي دغه سړک تاسې وینئ چې تېر کال کې جوړ شوی سړک دی تېر وخت کې خو اوس پرې هغه کچرې او څه پراته دي مقصد داسې معلومیږي چې دا ډول جوړ نه وي تاسو وایئ چې د دانګام ته سیلانیان راځي سیلانیان چې نور راډېر شي څه کول پکار دي اسلامي امارت باید څه وکړي چې دلته نور سیلانیان هم راشي نو اسلامي امارت خو دا یو کار کړی دی چې مقصد د دې امنیت تامین دی که نه خو نه یعنې امنیت راغلی او نه هوټل شته دی نه لاره برابر ده مقصد چې هغه سیلانیان پکې کیني او خپل داسې ځایګۍ هم نشته دی ورته د ناستې خو د خوړونو غاړو ته ناست نو هوټل که څوک جوړوي خو دا خو به شخصي جوړوي تاسو یې نشئ جوړولی د دې وطن خلک سرمایه ګزاري والا څوک نشي سرمایه‌ګزاري وکړي او دلته هوټل جوړ کړي هوټل خو داسې یو عادي هوټل خو نه سم هوټل پکار دی که نه چې دلته پکې خلک شپې ورځې تېري شپې پکې ورځې پکې تېري کړي مقصد ځان سره ملګري راولي کینی او دغه اسلامي امارت چې راغلی
تاسو مو ویل چې امنیت قایم شوی دی امنیت دی خلک خوشاله څه فکر کې دغه د شته امنیت نه د ولسونه یا ځوانان خوشاله دي شکر الحمدلله امنیت نه ډېر خوشاله دي ځکه سراسر امنیت د امنیت برخه کې کوم ستونزه نشته دی خو نور مشکلات دا دي چې ولسوالي غریب ولسوالي د کار روزګار چې نشته ځوانان په کور ناست دي څه غوښتنه دي غوښتنه هم دا چې دلته د کارونه شروع شي مقصد د بیا رغونې ده پلونه بندونه نور کارونه سرک مانی سرکونه جوړ شي یعنی چې سره کله دا کار نه وشي نو سیلانیان به بیخي ډېر او بیخي سره ډېر بشي پاچا چې په دې لږ زموږ ستاسو په ژوندانه د ارمانونه پوره شي دا ټول یوازې د هنګام نه ټول افغانستان ګلزار میدان د قربانۍ ته راوتلي دي ځوانان وطن پرې وطن وطن پرې وطن وطن پرې وطن ساتلا بدمرغیو د د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون درنو او قدرمنو کتونکو د کونړ ولایتي چارواکي د انګام ولسوالۍ ته راغلي وو دغه د ډیورند په کرښه پرته ولسوالي ده تاسې عملاً ولیدل چې مشرانو په ډیورند فرضي کرښه له میاشتو امنیتي ځواکونو لیدنه وکړه او بیا یې وروسته له قومي مشرانو سره هم ناسته ولاړه وکړه موږ په همدې تړاو درته د ولایتي مسؤلینو او د انګام ولسوالۍ د قومي مشرانو او ځوانانو څرګندونې تاسو ته وړاندې کړلې په دې هیله چې زموږ هیواد کې سراسري سوله امن لا ټینګ شي او د دغه وطن او هیواد خلکو ته د بیا رغونې په برخه کې لا ډېر خدمتونه وشي څو په راتلونکي کې د افغانانو ژوند سوکاله شي اوس د سره محمد ناصر ملنځی مخخه کوي په سخت تعلم مسپارمه خوشحاله او بریالي اوسئ